تواضع او عاجزي باید چې مسلمان عاجز وي. عاجز مطلب دا نه چې ځان راکته کی او نه، مطلب دا د انکسار القلب. تبه عاجزي نور مسلمانان به ته انسانان ښکاري. داسې نه چې په دنیا کې یوازې تا ته ځان ښکاري او دا نور د ته داسې انسانان نه ښکاري. داسې ډېر خلک پیدا کېږي په دې دنیا باندې. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وما تواضع احد لله الا رفعه الله. هیڅ یو تن عاجزي نه کوي د الله د وجې نه. ګوره دا ورسره شرط دی. یو سړی به ځان عاجزه کوي د ریا د وجې نه چې خلکو ته زه عاجزه ښکاره شم، یا به د یو باچا او د یو مشر د وجې نه، ملک د وجې نه، بل څه د وجې نه. دا نه، هغه لله د الله د وجې نه. الا رفعه الله، مگر نه ده وی الله به د انسان خامخا جګوي. په دنیا کې به هم جګوي او په آخرت کې به جګ وي. د الله په نسبت باندې به ته جګ وي، ولو که تا څوک پیژنې هم نه، خو د الله په نسبت باندې ته ډېر لوی او قیمتي انسان یې. دا موږ او تاسو کې ډېره زیاته مهمه ده. او دا پیغمبري صفت د نبی صلی الله علیه وسلم کې ډېره زیاته عاجزي وه، ډېره زیاته تواضع په هغې کې. حتی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا نه ده ثابته، هغه به داسې نه کول چې ملګرو نه مخکې شي. سبحان الله. هغه عظیم شخصیت، عظیم چې سید الاولین والآخرین دی، ټول بشریت سردار، د آدم علیه السلام نه غوره، د انبیاو نه غوره، د انسانانو نه غوره. لیکن داسې نه ده تللی چې هغه پسې دا به مخکې وروسته ورپسې خلک وو، بلکې ملګرو سره به داسې ته سبحان الله نه به مخکې کېده چې زه مخکې شم ما پسې خلک روان وي، ملګرو سره به شریک روان وي. سبحان الله. داسې عظیم. دا چې څومره انسان غټېږي هغه کې عاجزي راځي، او دا چې څومره انسان سپکېږي هغه کې تکبر راځي. کله چې هم یو انسان تکبر خوښوي، یو انسان غرور خوښوي، پوه شه دا انسان د الله په نسبت باندې لیدلی دی اسفل دی، سپک دی. دا تعبیر وبخئ که سخت وي خو سخت به نه وي، ځکه یو انسان که دغسې درجې ته ورسېږي نو بېلایقه ده چې داسې ورته وشي. څه په وجه باندې، یا د مال په وجه باندې، یا د قوت په وجه باندې، او دولت په وجه، هر څه په وجه باندې چې وي، یا دا ده چې دولت هم ورسره نشته، دا لازمان ده چې تکبر هغه سړی کوي چې خامخا دی مالدار وي، قوت دی ورسره، ډېر کارته یو غریب وي تکبر به وکړي. همدا وجه ده چې الله یو څو کسان بدې شوي پکې هغې کې فقیر مستکبر چې هغه تکبر کوي، دا ډېر زیات بده شي. د هغې نه بده شي چې هغه مال یې ورکړی، قوت یې ورکوي، تکبر کوي، هغه هم د الله بده شي، خدای ډېر بده شي. نو غرض زما دا ده چې موږ او تاسو باید عاجزه انکسار په موږ کې خپل ځان څه شی انسانه د څه نه پیدا یي. الله په قرآن کې موږ ته وایي ته د څه نه پیدا یي، د یو سپکې اوبو نه پیدا یي چې په ستا په خپلو کپړو باندې ولګېږي هم ترې نه پرېږدي، ته دې خپله نفرت کې، او تا کې دونه تکبر دی. همدغه رنګې دې کې سړی سوچ وکړي زه چېرته ځم، آخر چې ځم بېرته چمجي مې خوري، خاورو کې مې اچوي، کټ هم را سره نه اچوي، پالنګ را سره نه اچوي، په خاورو کې مې اچوي، څو ورځې بعد هغه چمجي دا ټول ختمېږي. هر کله چې زمونږ بدایه او نهایه اول او آخر هم دا دی د دې بدن. نو ولې مونږ په دې بدن دونه غرور وکړو؟ باید مونږ خپل معنویات قوي کړو. دا بدن پرېږدو چې دا عجزه د دې خاورې بدن دی، په دې خاوره دې کینې او پاسې دي. د باید چې مونږ په چا باندې خپل ځان جګ ونیسو. دا نبوي صفت نه دی عزتمندو. انسان دا ښکته کوي. که څوک وایي دې سره جګېږم هېڅکله نشي جګېدلی، یو څه موده به یې الله به دې بیا کته راوارتوي، لکه د اسمان نه چې سړی راوارتوي نو داسې به سړی بې ذلیله شي. دا یو من باب النصیحه اول ځان ته او بیا ټول مسلمانانو ته باید چې موږ کې دا صفت وي، انکسار القلب، ځان راته عجزه، په چا باندې ځان جګ نه کړو. دې وجه نه یو حدیث کې دا هم راغلی دی، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي تکبر څه ته ویلی شي؟ متکبر انسان د الله بدی شي، او د چا په زړه کې چې مثقال ذره د ذرې په مقدار تکبر جنت ته نشي داخلېدلی، الله به جهنم وروسته به بوځي ورته، خو جهنم باندې یو ځل ورارتوي. یو په هغې کې دا ده چې تکبر، بیا تکبر څه ته ویلی شي؟ تکبر و دې ته ویلی شي بطر الحق و غمط الناس، حق له دیکه ورکول. حق راځي نه مړه دا صحیح، زما ملا صحیح وي، زما پلانکیا داسې وي، نه منم. اصل کې دا نه مني، د ملا غم ورسره نه وي، د بل څه مذهب غم ورسره نه وي، خدای ځان دپاره یو بهانه ده ښیي. نو ولو که دا ملا هم دی چې حق نه مني، مذهب بانه کی، ملا بانه کی، پالټي بانه کی، خپل مشر بانه کی، دا متکبر رالی،
ولو که دا مولا ځان ته وي که دا هره بلا ځان ته وي په دې کې راځي عزتمندو. دویم دا دی چې دا زما مقصد دی وغمت الناس خلق سپک ګڼل ښکته ګڼل دې ته تکبر ویلی شي عزتمندو. باید چې موږ او تاسو هېڅ یو مسلمان ښکته ونه ګڼو. ولې دا څه پته ده الله ته موږ ته څه پته ده چې دا بنده دا الله ته ډېر نږدې او که زه نږدې یم. ځکه د الله په نسبت باندې اکرم انسان ډېر عزتمن انسان او الله ته مقرب انسان هغه ده چې تقوا پکې وي. حدیث دی ان الله لا ينظر الى صورکم الله ستاسو د شکلونو ته نه ګوري بلکې ستاسې زړونو ته ګوري ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم زړونو ته ګوري او ستاسې اعمالو ته ګوري. سپین تور دې کې د الله کار نشته دی. دا هغه پیدا کړي دي دا یو حکمت د وجې نه. نو په دې وجه باندې ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله فرمایي ای بندگانو په ځان په نسب په رنګ په مال په دولت په قوت په دې دوکه نه شئ. اکرم انسان مقرب انسان الله ته هغه ده چې تقوادار وي د الله نه ډېر یېرېږي پرهیزګار وي ولو که هغه د ټاټکي مزدورولي نه وي ولو هغه دی چې بس هېڅوک یې هغه دعوت هم نه رابلي څوک یې خبره هم نه مني چې تقوادار و د الله نه یېرېدونکي او خشیت والا و دا باچا دی اصل کې دا باچا دی اصل کې خو دا ده چې بس چاته پته نه لګي. نو په دې وجه باندې هېڅکله هم موږ په یو مسلمان باندې تکبر غرور ونه کړو ځان نه کته ونه ګڼو په زړه کې هم ځان نه کته ونه ګڼي بلکې داسې ویو چې امید شته کېدای شي دا د ما نه الله ته نږدې وي نه زما کوم حیثیت پاتې شو چې د الله نه کاش چې دا ما کېدای شي نږدې وي هېڅ حیثیت مې بیا پاتې نه شو. هېڅکله عزتمندو که غواړئ خپله ترقي او الله ته نږدېکت غواړئ دا ده چې تکبر نه ځان وساتئ خلق ښکته مسلمان ښکته ونه ګڼو او حق له موږ دیکه ورنکړو.